سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. نن په یوه بېله موضوع باندې خبرې کوو. شاید ستاسو ډېری لپاره دا به جالبه او نوې وي. هغه دا چې موږ تاسې خپل موبایل لرو، په موبایل کې تر حد زیات اپلیکیشنان لرو، خو د هغو په استعمال باندې نه پوهېږو چې دا اپلیکیشن د څه لپاره کارېږي او په کوم ځای کې زه ورڅخه ګټه اخیستلی سم. لکه زما په تلیفون کې تاسې دا ګورئ، دا AR زون دی، دا بکسبي دی، ټیپس دی، دغه رقم ستاسې په موبایل کې به زیات اپلیکیشنونه وي. موږ تاسې هېڅ په دې پوهېږو نه چې دا اپلیکیشن زه څه وخت او د څه ګټې لپاره استعمال کړم. خو نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو اپلیکیشن چې هغه ډېر مهم اپلیکیشن ده او ستاسې ډېره ګټه ورڅخه اخیستلی شئ په ورځني ژوند کې. د مصروفو خلکو لپاره بیا بیخي زیات کار کولی شي، یعنې هغه کسان چې هغه دفتري کارونه کوي او مصروف یې زیات مصروف یې، نو د هغو دپاره به دا اپلیکیشن ډېره زیاته ګټه وکوي. نو راځئ دا اپلیکیشن درته ښیم چې څنګه یې کاروو او د کومې موخې لپاره یې کاروو او کوم اپلیکیشن دی څنګه یې پیدا کړو. دغه بکسبي په نامه اپلیکیشن دی. دا به په خپل تلیفون کې په خپل سمسونګ موبایل کې پیدا کړئ. کله چې مو دا به پیدا کړئ دا به اوپن کړئ. کله چې دا اوپن سو اوس به یې وګورو چې دا موږ د څه لپاره کارولی سو. دلته به اوس موږ تاسې وګورو، دلته لیکلی دی why keep your hands free، معنا خپل لاس فارغ وساته او get things done quickly، او ژر کار سرته ورسوه. دغه رقم control your device، خپل موبایل هم کنټرول که، خو هیڅ لاس هم مه وروړه. خو څنګه؟ راځئ په سټارټ باندې کلیک کوو. دا اپلیکیشن ستاسو سره په داسې توګه باندې مرسته کوي چې دا اپلیکیشن کولی شي ستاسې لپاره که چیرې ستا موبایل هلته پروت وي ته ورته ووایې دې اپلیکیشن ته چې زما ګالري راخلاصه کړه. کولی شي ورته ووایې چې فلاني ته زنګ ووهه، کولی شي ورته ووایې چې دا فلش لایټ ولګوه. ته دې ته ضرورت نه لرې توره شپه د روانې چې ته یې وارې موبایل سکرین آن کوې او بیا هلته ته ګورې چې زه اوس دلته د موبایل فلش لایټ څنګه ولګوم. خالص غږ ور وکړه، دی فلش لایټ درته لګوي، خالص د غږ ور وکړه، د یو چا ته زنګ وهي. یعنې هر کار چې ته وغواړې په موبایل کې هغه کار دوی ستا لپاره کولی شي په ډېرې اسانۍ سره. څنګه؟ لکه اوس زه غږ ورکوم، په خپل نامه به د لومړي ځل لپاره غږ ورکوي تر څو دی خبر شي. لکه زه اوس ورته وایم هی بکسبي، دوی اوس سرچ کوي. دا ول سره څه وروسته بیا دونه وخت نه نیسي، دا ول سره دوی سرچ کوي چې دا یې ماته غږ راوکړي چې اوس زه څه ووایم. دوی وایي زه پوه نه شوم ته څه غواړې. زه اوس ورته وایم هی بکسبي، open WhatsApp application. زه اوس ورته وایم، ما ورته ویل چې زما واتساپ راخلاص کړه، دا د واتساپ یې راخلاص کړئ. تاسې ولیدل. زه اوس ورته وایم چې واتساپ بند کړه. هی بکسبي کلوز WhatsApp application. هی بکسبي کلوز WhatsApp application. اوس ما ورته وویل چې ته دا زما واتساپ بند کړه. د لومړي ځل لپاره دی زما په خبره باندې پوه نه شو چې څه راته وایي. اوس زه ورته وایم چې بکسبي زما ګالري راخلاص کړه. زه دا خپل موس دلته ساتم، هېڅ کار ورباندې نه کوم. هی بکسبي اوپن ګالري. دا د ګالري راخلاصه کړه. بېرته ورته وایم چې بند یې کړه. هی بکسبي کلوز ګالري. دا د وای ګالري بنده سوله. زه ورته اوس یو بله خبره ورته کوم چې دوی څه کوي. لکه ورته وایم هی بکسبي اوپن مای کانټاکټ. دا د زما نمبرونه یې راخلاص کړه. یعنې که چیرې زه دا موبایل بند وساتم دا ده، ته ورته ګوره. هی بکسبي هاو از د ویدر. هم دی راپورته کېږي که څه هم زما موبایل بند دی. تاسې ولیدل دلته ماته خالص وایي چې ته دلته خپل لوکیشن ورکړه یا لوکیشن اجازه ماته راکړه، زه به تا ته دلته ویدر درته وښیم. یعنې په بند حالت کې هم ډېر کارونه چې یو چا ته زنګ ووهې د دې اجازه بیا ته ورکړې، زنګ هم ورته وهلی شي. یعنې دا ټول کارونه چې ته وغواړې هغه کار ته په تلفون باندې کولی شې، خو حتی ته لاس لا هم مه وروړه، خپل کار باندې بوخت واوسه. نو دا و دا اپلیکیشن چې نن ورځ ما تاسو ته تشریح کړي چې ستاسو لپاره په ورځني ژوند کې انشاءالله تر ډېرې پورې ښه مرسته کولی شي. که چیرې مو دا ویډیو له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. دا دی تاسې اوس ولیدل، هغه د هوا حالات یې ماته اوس راواړول. نو د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.